نو څو وصیتونه شو؟ پنځه. ذلکم وصاکم به، دا مضبوط حکم کوي الله تاسو ته په دې سره لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې د عقل نه کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم، او منیږدې کېږئ مال د یتیم ته. څومره ښایسته دین دی! دا قسم وصیتونه نصیحتونه به ته بل څه کې پیدا کړي چې سړی دین نه نه خبر، دین پیژني نه، دی به د دین د ښایست نه خبر شي. دا زموږ په دې ملکونو کې چې دا کم ټولګې د علم او د علماو د دین خلاف دی، دوی دین چې ته پیژندلی نه دی. ته چې دا ایتونه ووایې ستا د دین سره محبت نه ډېرېږي. دې کې موږ سره کم ظلم دی، دې کې خو د ظلم دروازه بنده ده. دې کې خو زما او ستا د خور لور د ښځې د مور حفاظت دی، دې کې خو زما او ستا حفاظت دی، زموږ د بچو پکې حفاظت دی. دا اوس وګورئ د یتیم مال ته مه نږدې کېږه، مه نږدې کېږه. ته نه دي وي چې مې خوره، مه نږدې کېږه. ځکه چې کله یو سړی د شپول خوا کې تاویږي را تاویږي که اوسي چې روشي ورنه اوسي. لکه ته اوس څاروی پرېږده، حدیث کې دا مثال رسول وسلم ورکړی. ته څاروي را ګډې بیزې دې را روانې کړي دي او چې کې دا سرو غواګانې او میښې دې راویستي او بیا دې د یو شپول خوا کې پرېښودي دي. یو سړي د پټي نه د باغ نه شپول تاو کړی، تا دوی پرېښودو، دوی به څه وکړي؟ خوله به ور واچي، ځکه چې تا د شپول خوا کې پرېښودو. نو که د دې نه دې لرې تاوالی را تاوالی دننه به نه ورتلی. مطلب د رسول وسلم د خبرې دا دی چې د ګناهونو خوا او شا کې مه ګرځه، یو ورځ به ورننوځي. لکه ګوره سورت بني اسرائیل کې الله وایي ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږه. داسې نه وي چې مه کوه. زنا ته نږدې کېده څه دي؟ د پردو جنکو تصویران ته ګورې، د هغوی سره فحاشي ګپ شپ خبرې، یو شی بل شی، د سترګو حفاظت نه کول، د عورت حفاظت نه کول، دا ته خوا او شا کې لګیا یې، یو ورځ به څه شي؟ یو ورځ به واقع شي. نو دلته الله وایي د یتیم مال ته نږدې کېږه مه، الا بالتي هي احسن، مګر په هغه طریقه چې هغه ښایسته وي. موږ عامو بیانونو کې دا خبره تفصیلا ذکر کړې ده چې یتیم چا ته وایي او د یتیم مال ته به نه نږدې کېږي، او وعیدونه په دې سخت راغلي، مګر په ښایسته طریقې سره. ښایسته طریقه څه ده؟ ښایسته طریقې سره چې د هغه دا مال لګې، د هغه د فایدې دپاره او ډېرې تجارتونه پې کوي چې د ده دا مال ډېر شي، دا ښایسته طریقې ته نږدې کېدی شي. او که دې نه سړی خپل حق علي عرف مطابق هم ترې اخیستی شي. سورة النساء کې الله وایي که یو سړی مالداره دی ینادي دي، که یو سړی غریب دی او علي ترې نو بیا والي خو د عرف مطابق. چېرې یو سړی دومره مزدوري وکړي، دومره منډه ووایي، د دې به څومره علي؟ یاره دی دومره پیسې اخیستی شي، بیا یې ترې ووالي. حتی یبلغ اشده، تر دې چې ورسیږي ځوانۍ خپلې ته. چې ځوانۍ ته ورسېدلی بیا خو د هغه مال دی بیا وله ورکړه واپس. خو چې ځوانۍ ته نه یې رسېدلی د هغه وخت پورې به ته مال او د ده حفاظت کړي. دې مال کې ته خپله منماني هغه نشي کولی. دا روانې خبرې به ډېر تفصیل غواړي، د آیت کې دننه دي، نو د آیت په منځ کې پاتې وکړو چې ستاسو ذهن کې چې را روان درس کې به مونږ همدا آیت شروع کوو، خو د دې ځای نه واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، او پوره کوئ پیمانه او تول په انصاف سره. الله رب العزت دې موږ له په دې وصیتونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت دې موږ د هر قسمه فحاشۍ نه، د هر قسم شرک نه،
د هر قسم ناروا کار نه کاغه پټ دی او که ښکاره دی او که وړوکی دی او که لوی دی الله دې موږ ټول وساتي. ښه دا د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو دا شان قیمتي او اهم او ضروري بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ او زموږ پلان سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.